سلامونه په دې هیله چې روغ اوسئ. دغه تصویر اول لږ په ځیر سره وګورئ. ما د سهار راهیسې زه دې تصویر ته ګورم او خوند راکوي او بار بار یې ګورم. داسې یو صحنه رایادوي چې ټول افغانان دغسې یو ورته تصویر ډېر زیات خواشیني کړي وو، خو یوازې دغه تصویر په لیدلو باندې افغانان موټی موټی غوښه اخلي او فکر کوي چې تقریبا د پاکستان څه ناڅه حساب یې ور برابر کړ. افغان ابدالیان لوبډلې په چین کې په یو مهمه لوبه کې پاکستاني لوبډله ناک آوټ کړه، فاینل څخه یې ایساره کړه او اوس به په فاینل کې پاکستان نوي او افغان او هند لوبډله به د چین په کوربتوب د اسیا په 19 پړاو اولمپیک سیالیو کې د ګولډ یا سرو زرو میډال لپاره لوبیږي. البته که تاریخ ته وګورو، افغانستان دا دریم ځل دی چې د ایشین گیمز کرکټ لوبو فاینل ته رسیږي. دا ځل بریا سپیشل یو ځل بیا د دې لپاره وه چې بریا د پاکستان په وړاندې وه، کومه بریا چې 2010 کال کې هم د پاکستان خلاف افغانستان ترلاسه کړې وه. نو یو خو د افغانستان لپاره سلور یا د نقرې میډال کاره شو، بل سبا هند سره لوبیږي، مورال به ډېر زیات لوړ وي. همغه میدان کوم میدان باندې چې نیپالۍ لوبډلې د ریکارډونو انبار یې ښه چې ښایي په نړیوال کرکټ کې ډېر کلونه وخت ونیسي چې بیرته دغسې یوه لوبه تکرار شي. همغه لوبه کې او په همغه ویکټ باندې په همغه پیچ کې وروستۍ 2 لوبې په زړه پورې دي. افغانستان لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه چې ډېرو کمو منډو څخه دفاع وکړه او په نننۍ سیالۍ کې افغانستان لومړۍ پاکستاني لوبډله تر 115 منډو یې سره کړه او بې هدف د ګلبدین او نور علي د بهترینه لوبې په مټ ترلاسه کړ. ټول ټال که وکتل شي، بهترینه بالینګ، بهترینه بیټینګ، بهترینه فینش، اوورال پرفارمنس که وکتل شي، خاص کر په بالینګ کې قیس، فرید ملک آوټسټانډینګ. یعنی فرید ملک بدبختانه په سوشل میډیا کې څه نه څه بدنامه دی او خلک د هغه سټایل ته یا د هغه پیس ته دې شیونو ته ډېر زیات ګوري او افغان کرکټ بورډ هم همیش د ده سره تعامل او د ده برخلیک هم د سوشل میډیا په ترو باندې ټاکي. خو دغه هلک کې واقعیت استعداد شته دی، څومره محنت څومره خواري چې کوي چې اوس وخت کې د افغانستان په څو بهترینه بالرانو کې راځي. صحیح ده چې سپیډ باندې لري، صحیح ده چې ستاسو به سټایل نه خوښېږي، خو افغانستان ته تر اوسه پورې بده ورځ په خپل بالینګ باندې نه ده ښودلې. زه به نور لوبغاړو سره نومونه نه اخلم، خو داسې لوبغاړي هم دا اوس په ملي لوبډله کې شته دی، په الف لوبډله کې شته دی، په افغانستان کې شته دی چې افغانستان د هغوی د بالینګ د وجې نه ډېرې ګټل شوي لوبې بللې دي. خو دغه هلک او دغه ځوان چې د ده صفت د عمر ګل څخه مونږ اورېدلی دی، د ده صفت مونږ د حمید حسن څخه اورېدلی دی، خو بدبختانه په افغانانو باندې د ده ښه نه معلومیږي او دا چې کوم فارم کې دی نن هم په ډېره کمو منډو باندې 3 ویکټې ترلاسه کړې. نو زه ورته سلامي کوم او په دې هیله چې کوم وخت چې پاتې دی او دا چې لوبیږي باید زیاته استفاده دې وشي. قیس از یوزوال، یعنی د قیس هغه شتون په میدان کې ښکاري، بیټینګ، بالینګ، فیلډینګ، کیچینګ، یو انرژي څخه ډک لوبغاړی دی. نور علي بیک بون د افغانستان د ابدالیان لوبډلې د ملا تیر، د ایمرجنګ لوبډلې د ملا تیر او میچورټي سکیل هر څه ماشاءالله په دغه سیالیو کې وروسته هغه نېشنل ټیم نه ډراپ شوی دی او لاندې لیول کې لوبیږي. نو ښکاري چې سینیر موږ سره په ټیم کې شته. ګلبدین از کپټان په توګه باندې بهترینه لوبې تر اوسه پورې کړي دي او دا به لا خوند وکړي او لا به ډېر په زړه پورې شي چې د هند یو ستره او د سکیل او مهارتونو، تجربو او د نومیالي لوبغاړو څخه ډکه لوبډلې ته سبا موږ ماتې ورکړو. د لومړي ځل لپاره ګولډ میډل د افغانستان په نوم کړو، د سرو زرو میډل د افغانستان په نوم کړ. وړاندې موږ ته تجربه لرو چې فاینل کې همیش موږ بایللې ده، خو سبا لاس په دوایو چې افغانستان ته به یقینا نننۍ بریا ډېر زیات مورال ورکړی وي او
دوی کولی شي چې هند ته هم ماتې ورکړي. نو په ټوله کې یو ښه لوبه وه، خوندوره لوبه وه او دغه عکس په بیا کتو باندې ارزي او یقینا چې افغانان په دغه لوبې په دغه بریا سره که موږ ګولډ میډل ګټو او که نه ګټو، د افغانانو زړونه ګلبدین، فرید، قیس، ظاهر خان، نورعلي زدران خوشحاله کړل. زما سبا لوبې دپاره اټکل داسې دی او خواهش دا دی د سلیکشن او د روزونکي ډلې څخه چې سبا هم باید صدیق اتل ته چانس ورکړي. که څه هم نوموړی چې نړیوال کرکټ ته کله هم راغلی دی، که هغه د پاکستان خلاف لوبه کې و، که هغه اوس په دغه لوبو کې دی او که هغه تېره ایمرجنګ لوبو کې و، نو ډېرې مینوال مایوسه کړي دي، ځکه د په اړه باندې ډېر خلک اوري او دا چې په کوم پرفارمنس باندې راځي نو هغه زیرو پرفارمنس وي چې د کورني کرکټ نه راځي. نو باید د آخري چانس هم ورکړي او تر څو سبا کومه ګیله مانه پاتې نه وي او د هغې نه وروسته باید دا چې کله انتخابیږي نو باید د ډومسټک کرکټ مکمل دا ټاپ کی او بیا د افغانستان لپاره لوبېدو ته غوره شي. نو سبا باید صدیق اتل ته چانس ورکړي، کیدای شي نوموړی وځلیږي او په مهمه لوبه کې ځینې وخت کې داسې لوبغاړي پیدا کېږي چې په ډېره مهمه لوبه کې تاله رنځونه کوي، تاله منډې کوي او تاله میچ ګټي. نو صدیق اتل ځوان دی، استعداد لري او باید ډراپ نشي. د شهزاد او د افسر ترمنځ یا د کریم جنت په منځ کې یو باید د دوی ځای یا دوی ځایونه وفي الله ته پرېږدي. یو هارډ هیټر دی، میډل کې تاله او په اند کې تاله رنځونه کوي. شرف الدین اشرف په ځای باندې کولی شي استعمال کړي، د کریم جنت په ځای استعمال کړي، د افسر زازي په ځای باندې یا د شهزاد په ځای باندې. نو همداسې زبید اکبري چانس جوړیږي، دې سره به ټیم قوي شي، کمزوره کېږي ورسره په هیڅ صورت نه، قوي کېږي ورسره ځکه چې دا پراپر بیټسمنان دي. لیفت هینډ رایټ هینډ هغه کمبینیشن کېدای شي د شهید الله کمال سره څنګ کې جوړ شي او دا پراپر بیټسمنان دي، دا هیټ لري، دا سټروک لري، دا لاندې لوبه کولی شي، دا بره لوبه کولی شي او حق یې دی ځکه دا په خپل سکل او په خپل تجربو باندې راغلی دی او په خپل استعداد باندې ملي ټیم ته دوی ځان رسولی دی. نور بیسټ آف لک افغان لوبډلې ته، کپتان ته، روزونکي ډلې ته او په دې ګیله چې د سرو زرو میډال وګټو.